سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، الله دې وکړي چې تېرې شوې ټولې ویډیوګانې تاسو کتلي، څه ناڅه مو ترې نوي زده کړي، څه ناڅه مو ترې نوي اورېدلي. نن زه بیا یو ډېرې ضروري او ډېرې اړینې موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننۍ ویډیو چې کوم دغه ډېره زیاته مهمه ده، تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا نننۍ ویډیو چې کوم دغه د نوي قانون په اړه باندې ده. یو نوی قانون راغلی دی او دا ډیر ضروری یو خبر دی. باید ټولو افغانانو سره دغه خبر د نوي قانون په اړه باندې باید شریک شي او هغه ته خبر شي ترڅو دوی دلته د مشکلاتو سره مخ نشي. دا نوی قانون چې کوم دی، د دې مطابق هغه کسان، هغه ملګري چې هغه دلته ازیل کړي او دوی ډبلین شوي او دوی لا فلحال منتظري ترڅو دوی نورمال شي، یا هغه ملګري چې کوم اوس دینه بعد نوي راځي او دوی ازیل کوي، هر هغه ملګری چې کوم نورمال کیږي دلته ګوتې نه راوځي یا دوی ډبلیني نورمال کیږي، نو څنګه چې دوی نورمال کیږي ورسره دوی ته په پرفیکچر کې چې کوم د ټیکټ هم ورکول کیږي. ټیکټ معنا په دې باندې چې یعنی دوی ته کور هم ورکول کیږي او دوی ته ځای ټاکل کیږي یا ښار یا منطقه ټاکل کیږي او دغه منطقي او دغه ښار چې کوم دی دوی ته ټیکټ په هغه وخت کې ورکول کیږي. هر کله چې دوی ته نورمال ریسیپیسي ورکول کیږي نو ورسره مثال یو کس ته غلیږي بل ښار ته، مثال بغدو ته لګي، نو چې کله دوی ته نورمال ریسیپیسي ورکوي نو دوی ورسره د بغدو ټیکټ هم ورکوي. نو دوی مجبور دي چې باید دغه کور ته، دغه ځای ته، کیمپ دی، کور دی، هر څه چې دی ته باید دوی لاړ شي. نو دینه بعد چې کوم دی یا نوي چې کوم خلک راځي، څوک ازیل کوي او هغه نورمال کیږي، یا څوک چې ډوبلین دي او دینه بعد چې کوم دی دوی نورمال کیږي، نو نورمال ریسیپیسي چې دوی ته کله دوی ته ورکول کیږي په پکچر کې، نو ورسره دغه ښار دغه منطقې دپاره ټیکټ هم ورکول کیږي او دوی مجبور دي چې دغه کور ته یا دغه ښار ته دوی لاړ شي. احیانا که یو کس چیرې نه غواړي چې لاړ شي او دی دغه رد کوي یا نه ځي، هغو نه ټیکټ اخلي او بیا وروسته دوی نه ځي هغه ځای ته، هغه ښار ته، کور ته، کیمپ ته، هغه چې هر ځای کې هر ښاري، نو د دوی باندې چې کوم د پیسې قطع کیږي او د دوی ته ورته آینده کې مشکلات پېښېدلی شي. د دوی چې کوم بیمه ده هغه ورته بیا نه کولی کیږي. نو دې دپاره تاسو مجبور مکلف یې چې دغه کم کور یا کم ځای چې تاسو درکولی کیږي یا کم ځای لپاره تاسو ټیکټ درکولی کیږي باید دا تاسو قبول کړئ. احیانا که چیرې څوک نه قبلوي نو دوی باندې پیسې چې کوم دي د وفي د اړخه دا قطع کیږي، ورسره بیمه چې کوم ده اشوانس ملادي چې ورته ویل کیږي، بیمه پې هم قطع کیږي، دا نه ورکولی کیږي. نو که چیرې په تاسو باندې دغه پیسې قطع شي نو ستاسو ژوند دلته د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیدی شي. نو ښه خبره دا ده چې ستاسو دا کوم ټیکټ درکولی کیږي هغه د هر ښار چې د هر ځای یعنی کور درکولی کیږي باید تاسو هغه قبول کړئ. بله دا ده چې دینه بعد مطلب چې هر څوک دغه لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې نورمال کیږي نو دوی ورسره کور ورکوي چې ترڅو کوم کس چې نوی راځي هغه بې کوره پاتې نشي. نو دا یو ډېر ښه خبر دی. دا نوی قانون راغلی دی. زموږ او ستاسو افغانان چې کوم دي اکثرا هغه صرف پاریس ته خوشحالي. زما په نظر باندې، زما شخصي نظر دی، زه خو وایم چې تاسو هر ځای ته لاړ شئ، تاسو نوي دلته راځئ، هر ښار ته لاړ شئ، څه مشکل نشته دی. تاسو په ژبه باندې کوشش وکړئ، ژبه زده کړئ. دغه یو کال یا یو نیم کال یا 2 کاله چې ترڅو تاسو خپل اسنادو ته، خپل جواب ته یا انټرویو ته منتظر یاست، تاسو باید ژبه زده کړئ. ژبه ډېره مهمه ده، ځکه که تاسو چیرې اسناد ولرئ او ژبه ستاسو نه زده نو بیا هم تاسو کار نشئ کولی، تاسو ته ستاسو د خوښې کار نشي پیدا کېدلی، تاسو نه درس ویلی شئ، نه دلته تعلیم کولی شئ، نه تاسو فارماسیون اخیستلی شئ. نو ژبه چې کوم د هغه د ټولو مشکلات چې تاسو دلته کوم تاسو سره بیخي د هغو کلي ده، باید تاسو ژبه زده کړئ. نو ستاسو ژوند چې کوم دی هغه به دلته اسانه تاسو به کار هم کولی شئ، درس هم ویلی شئ. نو دغه کم وخت چې تاسو مطلب په انتظار کې پاتې کېږي دغه وخت تاسو خپلې ژبې ته ورکوئ. نو ضروري نه ده چې تاسو د خامخا د هر کس دلته راشي او هغه د په پاریس کې پاتې شي. تاسو هر ښار ته چې تاسو درکوي زما په نظر باندې تاسو تللی شئ، هلته تاسو ژوند کولی شئ او تاسو هلته ژبه په بهتر ډول باندې زده کولی شئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو خپل د ژوند په اړه باندې دلته صحیح فیصلې وکړئ او ترڅو تاسو دلته مشکلاتو سره مخ نشئ. نو مننه ملګرو، دغه نننۍ ویډیو وه د دغه ضروري او د نوي قانون په اړه باندې. دغه ویډیو زما تاسو ټول نه دا غوښتنه ده، دغه ویډیو تاسو ټول ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ډېر ملګري دې نه خبر شي او دوی دلته مشکلاتو سره مخ نشي، ژوند یې دلته اسانه شي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارم.
مخامخه